مطمئن نه دی د دې ملک نه، بالکل مایوس او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دا ظلم، چې ستا په مخ کې کوم ملک کې دا ظلمونه کېږي. داسې د انسانیت په دې ملک کې څه ظلم روان، څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس، د دې کمسلو د لاس، دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماښام نه را پیستا، د ماښام نه را پیستا، بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی. دا کمسل او دا کمینه د دې کی او دوی ته خپل ملک د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم. دا ستا ملک، دا ستا وطن دی. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري، ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږده. نن تاسو هغه خلقو لم ووټونه ورکړي دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی. ورکړي دي که نه دی؟ په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی، هغه خلقو لم ووټونه ورکړي. هغه خلک هم فیل که چې د چا تندي سوري شوي دي په سجدو لګولو باندې، هم فیل که. پنجاب وګوره، یو عالم له ووټ نه دی ورکړی، 50 لکه پنجابیانو کورونه وران شو. راوی دریاب پې راوختو، خدای تباه و برباد کړ، نوره تماشه به کړي. سند وګوره، ټول سندیان یو عالم له ووټ نه دی ورکړی، خدای ټول تباه و برباد کړ. که ایمان دی د صوبه سرحد په خلقو کې ده، بیا صوبه سرحد کې د کوواډ غاښې نه هغه غاړه دا دې خوا چې ده دا کوفه ده، دا مونږ یو ده. دا مړه مولیان په چا کې کړي، نو ته په چا کې کړي؟ ته صحیح خان صحیح او نواب صحیح. خان خو خر ته وایي. دا بې ضمیر او بې غیرته قوم د خان د نامې نه د دوی ړه بوږنېږي. خان ولاړ، خان نو ملا ته دې سپک کتلي، خدای سپک کړی. علماو تم سپک کتلي، خدای سپک کړی. شوی که نه؟ نور به سپکي. سهار راته چا وي الوګان مې اخیستې وې په 8 روپۍ کیلو دي، مال خدای دې په 40 روپۍ کیلو. 40 زه د هغه ورځې په انتظار یم چې نه سبزی له نږدې کېدی شي او نه غوښې له نږدې کېدی شي او نه فروټو ته نږدې کېدی شي. هغه ورځې په انتظار یم. ویلې ته به څه کې؟ ما زه ړوند چرګ به خورم. ړوند چرګ، ړوند چرګ صحیح. مال اوبه وخوټ کوه او ورته د اوږې او د سور مرچکي او د مسالې بګار وکړه او خوټ کېدلو اوبو ته یې ور واچوه، زیړه ښوروا به شي، روټۍ پکې ماته کوي. وایي مونږ ټول عمر ړانده چرګان خوړل نه یو، یو شي ته به نه شي نږدې. دا څه خیال دی؟ رونه زه به داسې ارزاني راولم چې دا سبزي به ستا کور ته داسې په خپلو خپو در روان. ستا ځایدي برابر. الله چې کوم کار نه یې کړی بنده به یې وکړي، وبه کړي. ما دا د جمعیت ممبران چې ولاړو، ما به ودرول او قرآن به مې ولاور، داسې به مې لاس نه ونیو، کلمه به مې پې تېره کړه
چې داسې به نه وای چې زه به دا کار وکړم. که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي. زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوتله، تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای ذره ذره کړو په اسمان کې. زه به دا کار وکړم، زه به دا کار وکړم. ستا هغه مور به وکړي. خدای چې کوم کار نه کړی هغه به بند نه وکړي. وبې د ټولو د خدای دعوې کړې وې، ملک ته تباہ و برباد شو، ملک ته غرق شو. دا مو وایه چې زه به دا کار وکړم. دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکو نو زه به دې څه خېزم. که د خدای وس نه وروره زه نشم. په اسمبلی کې یو حق خبره ده، که د خدای توفیق نو انشاءالله زه به داسې خبرې کوئ. د دې نه سوا هم که بل کړت کړی نو پرتوک دنه وباسم او په سر یې درته تړم. دې ټولو ته وایي زه به دا کار تا ته ګوره او کار کولو ته ګوره. چرته د سوټای زوی دی دا غریب دی، ټول کنجرتوب دی غریبانو جوړ کړی. بیا به رامنډې وهي چې هله ریړه نه پولیس مې زه به هم ډېر شکر سمای نیولي که هله رور مې پولیس نیولی زه به هم هله ښځه مې پولیس بوتله زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وتړي. قوم تماشې به د ځان وکړي. تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلی، نیک او دیندار هم نه دی کتلی. د دنیا بې دینو پسې منډې والی دي. نو کما تکونون یؤمر علیکم، چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي، داسې به در باندې حکومت راځي. تاسو څه خیال دی چې په پاکستان به ګینه اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ؟ ټیپر خورو. په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شئ. ستاسو مثال خو د خرې دی، د خرې مثال هم دی. خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو. اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک کوي؟ یو بل ته غاړي مبارک شه مبارک شه. خدای دې کور د هغه پلار ځن طلاق وران کړه، کور دې وران شه چې وران دي شي. او بس یو وخت تیر شو که مبارک شه مبارک شه. دا څه خلک یاره په خدای قسم که مې دا مونځ کول در تړه غواړي په ایمان در دړه داندرې مې بلکل سستی شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی هم ورته سړی و. د دې قابل خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو. هغې ویل ویل مبارک شه زوی دی وشو. ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که د خرې زوی د خرې بار وړي، خو خرګی چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار. نو تاسو خو خرې ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چرته د اسلام نامه والي، ستاسو عمر له بیړه تباه ده. هر یو د بې دینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار تاسو یې. تاسو بیړی غرقه ده. هر یو قوم ځان جوړی. کابلیانو ګوره د خپل وطن علی ګلی نستا وطن تراله یو موټی شو، ځان جوړ کو، ځانم جوړ کو، د روس غوندې عظیم طاقت وګوره رئیسار کړی دی.